د احساس ټي وي درنو لیدونکو سلامونه او ستړي مشئ. هیله من یم چې یوه ښه ورځ به مو راپیل کړې وي او لا به دوام لري. نن ورځ غواړم چې تاسو ته یوه ځانګړې ویډیو وړاندې کړم چې د ټکنالوژۍ د بېساري پرمختګونو په اړه ده. دا پرمختګونه نه یوازې زموږ د ژوند کیفیت لوړوي بلکې نړۍ ته یو نوی او بې مثاله اړخ هم ورکوي. نن ورځ به موږ د مصنوعي زیرکتیا په زړه پورې او پراخې نړۍ کې قدم کیږدو چې د ټکنالوژۍ یوه نوې څانګه ده. تاسو به وګورئ چې څنګه دغه هوښیار سیستمونه د انسان په څیر فکر کوي، زده کړه کوي او ستونزې حل کوي. موږ به تاسو ته د دې په اړه معلومات درکړو چې څنګه دا ماشینونه د پرمختللو چارو لکه روغتیا، تعلیم او ترانسپورت په برخو کې نوې، ساده او فوق‌العاده لارې چارې وړاندې کوي. راځئ چې له دې ویډیو څخه ګټه واخلو او پوه شو چې څنګه مصنوعي زیرکتیا زموږ د ژوندانه د اسانتیا، پرمختګ او بدلون لپاره یوه جادویي وسیله ګرځي. دا ویډیو یوازې یوه ښکلې کتنه نه ده بلکې یوه ژوره پوهه ده چې له دې سره به موږ د ټکنالوژۍ د راتلونکي په اړه نوي نظریات پیدا کړو. نو تاسې هم د پوهې د دې سفر برخه شئ او ویډیو وګورئ تر څو د ټکنالوژۍ د نوې دورې د افکارو دروازو څخه داخل شئ. مصنوعي زیرکتیا یا ارټیفیشل انټیلیجنس. مصنوعي زیرکتیا یا ای آی یوه پرمختللې ټکنالوژي ده چې موخه یې دا ده چې ماشینونه د انسان په څیر زیرکتیا ترلاسه کړي، زده کړه وکړي او پریکړې وکړي. په ساده ډول مصنوعي زیرکتیا هڅه کوي هغه کارونه ترسره کړي چې عموماً د انسانانو لخوا ترسره کیږي، لکه د معلوماتو تحلیل، ستونزې حل کول او د چاپیریال درک کول. اوس راځو د مصنوعي زیرکتیا تعریف او هدف باندې بحث کوو چې مصنوعي زیرکتیا څه ده او موخه یې څه ده. مصنوعي زیرکتیا یا ای آی یوه ټکنالوژي ده چې د کمپیوټرونو او ماشینونو په مرسته داسې سیستمونه جوړوي چې د انسان په څیر فکر وکړي، زده کړه وکړي، ستونزې حل کړي او پریکړې وکړي. دا سیستمونه د انسان په زیرکتیا او دماغي وړتیاو سره ورته کارونه ترسره کوي، لکه تحلیل کول، یادول، تصمیم نیول او نوې پوهه ترلاسه کول. د مصنوعي زیرکتیا اصلي هدف دا دی چې د انسانانو ژوند اسانه کړي. دا ټکنالوژي هدف لري چې هغه کارونه ترسره کړي چې مخکې یوازې انسانانو په ډیر وخت کې ترسره کولی شول او یا یې بیخي ترسره کولی نه شول. دا ټکنالوژي هغه کارونه چې مخکې به انسانانو ترسره کول په اوس وخت کې په چټکۍ او ډیر دقت سره ترسره کوي. د دې ټکنالوژۍ په مرسته ماشینونه او کمپیوټرونه کولی شي پیچلي مسایل حل کړي او انسانانو سره د مختلفو کارونو په ترسره کولو کې مرسته وکړي، لکه د روغتیا، اقتصاد، ترانسپورت او نورو برخو کې. مثلا د ارټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي زیرکتیا سیستمونه کولی شي د دې پر ځای چې د انسان په لاس د معلوماتو پراخه تحلیل وشي او وڅېړل شي، په اتوماتیک ډول لویو ډیټابیسونو ته لاسرسی پیدا کړي، معلومات تحلیل کړي او دقیقې پریکړې وکړي. د روغتیا په برخه کې ای آی د ناروغیو تشخیص په خورا دقیق او چټک ډول ترسره کوي، لکه د ایکس ری او سکینونو تحلیل کول. اوس به راشو په دې به وپوهیږو چې مصنوعي زیرکتیا یا ای آی کومې ځانګړنې او ځانګړتیاوې لري. د مصنوعي زیرکتیا لومړۍ ځانګړتیا دا ده چې زده کړه کول یا لرنینګ. ماشینونه له هغه تجربو څخه زده کړه کوي چې مخکې یې کړي دي. په ساده ډول د هرې نوې تجربې سره ماشین په راتلونکي کې په غوره توګه پریکړې کولی شي. لکه څنګه چې انسانان خپلو تیرو تجربو څخه زده کړه کوي، مصنوعي زیرکتیا هم دې ته ورته د پرمختګ لاره غوره کوي. مثلا د ایمیل سپام پیژندونکي سیستمونه د تیرو سپام پیغامونو پر اساس زده کړه کوي او په راتلونکي کې د سپام پیغامونو پیژندل اسانه کوي. دویمه ځانګړنه یې دا ده چې پرلپسې پرمختګ کوي یا کنټینیوس امپروومنټ. ماشینونه د معلوماتو د زیاتېدو په مرسته خپل ځانونه ښه کوي. هر ځل چې ماشین ته نوې معلومات ورکول کیږي، هغه خپلې وړتیاوې لوړوي او په راتلونکي کې د کار کولو وړتیا ډیریږي. دا د یوه متعلم یا زده کوونکي په څیر عمل کوي چې هره نوې تجربه یې زیرکتیا ته وده ورکوي او لا پر مخ ځي. مثلا د ژبې ژباړونکي سیستمونه لکه ګوګل ټرانسلیټ د زیات شمیر ژباړو پر بنسټ ښه کیږي او په راتلونکي کې دقیقه ژباړه وړاندې کوي. د مصنوعي زیرکتیا دریمه ځانګړتیا
چټکتیا او دقت دی. ماشینونه په ډیره چټکه توګه د معلوماتو پراخه تحلیل کولی شي. پرته له دې چې تېروتنې وکړي، دوی د انسانانو په پرتله ډیر ژر او دقیقې پایلې وړاندې کوي. د دې ځانګړتیا له لارې د پیچلو مسایلو حل کې سرعت او دقت زیاتیږي. مثلا د روغتیا سیستمونو کې د مصنوعي ځیرکتیا کارول چې د راډیولوژۍ سکینونو له لارې د ناروغیو تشخیص په ډیر دقیق او چټک ډول کوي. بله ځانګړتیا یې د انسان سره ورته والی دی. مصنوعي ځیرکتیا د انسان په څیر فعالیتونه ترسره کوي، لکه څنګه چې انسانان په ورځني ژوند کې ځینې ځانګړي فعالیتونه کوي، لکه خبرې کول، ځواب ورکول، تصمیم نیول. ماشینونه هم ورته فعالیتونه ترسره کوي پرته له دې چې انسان ته اړتیا وي. مثلا د چټ بوټونو په کارولو سره، لکه د چټ جی پی ټي چې د انسان په څیر خبرې کوي او پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. مصنوعي ځیرکتیا په 3 اساسي ډولونو ویشل کیږي. لومړی ضعیفه مصنوعي ځیرکتیا یا نیرو ارټیفیشل انټیلیجنس. ضعیفه ځیرکتیا هغه سیستمونه دي چې یوازې د یوې ځانګړې دندې لپاره ډیزاین شوي وي او له دې څخه بهر فعالیت نشي کولی. دا ډول ځیرکتیا یوازې په محدودو سناریوګانو کې کار کوي او د انسان د عمومي ځیرکتیا کچه نه لري. مثلا د غږ پیژندنه، لکه د ساري، ګوګل اسسټنټ او الکسا په څیر مجازي مرسته کوونکي چې د غږ پیژندنې لپاره ځانګړي شوي، دوی پوښتنو ته ځوابونه ورکوي، د هوا حالت ښیي یا د میوزیک غږولو په څیر فعالیتونه ترسره کوي، خو له دې پورته کارونه نشي ترسره کولی. دویم ډول قوي ځیرکتیا یا سټرانګ ارټیفیشل انټیلیجنس دی. قوي ځیرکتیا داسې سیستمونه دي چې د انسان په څیر په پراخه کچه فکر او زده کړه کولی شي او په بیلابیلو سناریوګانو کې خپل ځان عیارولی شي. دا سیستمونه د انسانانو په څیر هر اړخیزه ځیرکتیا لري او په هر ډول شرایطو کې د تصمیم نیولو وړتیا لري. د قوي ځیرکتیا موخه دا ده چې ماشینونه په بشپړ ډول د انسان د ذهن تقلید وکړي. اوس راځو د قوي ځیرکتیا ځینې ځانګړتیاوې پیژنو. قوي ځیرکتیا د مختلفو مسایلو په اړه د فکر کولو وړتیا لري، د نورو شرایطو سره ځان عیارولی شي، د زده کړې وړتیا لري پرته له دې چې ځانګړې لارښوونې ورته وشي. په هر برخه کې د انسان د فعالیتونو ځای نیولو وړتیا هم لري. مثلا راتلونکي روبوټونه، داسې روبوټونه چې په روغتیایي څانګه کې د ډاکټرانو په څیر دقیق تشخیص وکړي او درملنې وړاندیز هم وکړي چې مریض کوم مشکل لري او څه ډول یې درملنه باید وشي. ښوونکي روبوټونه چې د زده کوونکو د اړتیاو سره سم تدریس وکړي، د زده کوونکو اړتیاوې درک کړي او د هغوی د اړتیاو سره سم تدریس او هغوی ته لارښوونه او تعلیم او تربیه وړاندې کړي. د ساختماني کارونو لپاره داسې روبوټونه چې د انسان په څیر د سخت او خطرناکو کارونو وړتیا ولري. اوس راځو قوي ځیرکتیا له ضعیفې ځیرکتیا سره پرتله کوو. ضعیفه ځیرکتیا یوازې په ځانګړې برخه کې کار کوي، لکه د غږ پیژندنه یا سپارښتنیز سیستمونه. قوي ځیرکتیا په بیلابیلو برخو کې د کار کولو وړتیا لري او د انسان په څیر هر اړخیزه ځیرکتیا لري. د قوي ځیرکتیا اهمیت دا دی چې د انسان د ژوند کیفیت ښه کوي. د هغو کارونو ترسره کول چې د انسان لپاره وخت نیونکی یا خطرناک دی، د دې ځیرکتیا پر مرسته پر کم وخت او پرته له کوم خطره ترسره کیږي. د علم او ټکنالوژۍ په مختلفو برخو کې انقلاب راوستل هم د قوي ځیرکتیا له مهمو اهمیتونو څخه یو اهمیت دی. دریم ډول د ځیرکتیا فوق العاده ځیرکتیا یا سوپر انټیلیجنس دی. فوق العاده ځیرکتیا هغه حالت دی چې په هغې کې ماشینونه د انسانانو له عقلي وړتیا څخه پورته وي، یعنی په ټولو برخو کې لکه په علم، تخلیقي فکر، ستراتیژیکې پریکړې او د ستونزو د حل په وړتیاو کې د انسانانو څخه دوی مخکې دي. دا یو پرمختللی حالت دی چې د مصنوعي ځیرکتیا د وروستي پړاو په توګه ګڼل کیږي. فوق العاده ځیرکتیا ځینې ځانګړتیاوې لري، لکه مثلا فوق العاده سرعت او دقیقیت. دا سیستمونه به وکولی شي چې هغه پیچلې ستونزې په څو دقیقو کې حل کړي چې انسانانو ته یې حل کلونه وخت نیو. مثلا د کائناتو د پیچلو رازونو کشف،
یا د ناروغیو د درمل جوړولو لپاره په لحظو کې مناسبې نسخې وړاندې کول. دویمه ځانګړنه یې خودمختاري او د تصمیم نیولو وړتیا ده. دا ټکنالوژي په بشپړ ډول خپلواکه وي، د نورو سناریوګانو پر وړاندې خپله لاره خپله پیدا کوي او د انسان مداخلې ته اړتیا نه لري. مثلا د نړیوالو شخړو لپاره داسې حل لارې وړاندې کول چې انسان یې تصور نشي کولی. درېیمه ځانګړنه یې دا ده چې نامحدوده زده کړه کولی شي. فوق‌العاده زیرکتیا لرونکي سیستمونه به په دوامداره توګه نوي معلومات زده کړي، تحلیل به یې کړي او په دې اساس به خپلې وړتیاوې لا پیاوړې کړي. نو ګرانو ملګرو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې په نن ورځ موږ د مصنوعي زیرکتیا پر ډولونو باندې بحث وکړو. دا د دې ویډیو او د دې درس لومړۍ برخه ده چې تاسې ته وړاندې شوه. هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو در سره حتما لایک کړئ، د احساس ټي وي یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو هغوی هم له دغه ډول معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن شي. انشاءالله په راتلونکي کې به موږ د دې ویډیو دوهمه برخه هم تاسې ته نشر کړو. نو دوهمې برخې ته په انتظار کې واوسئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت، خدای مو مل شه.